یو سړی حیرانونکی خوب ولید. خوب لید چې د ملکو په ټول کې دي. ځینې فرشتې سختې بوختې ولیدې. دوی لزمکې را رسیدلي لیکونه په یو صندوق کې اچول. خوب لیدونکي پوښتنه ورنه وکړه، تاسې څه کوئ؟ یوې فرشتې چې لیکي پرانیستی وو او صندوق ته یې اچاوه ځواب ورکړ، دا د هغو بندگانو لیکونه دي چې له خدای پاکه غوښتنې لري. د بندگانو غوښتنې بیخي زیاتې دي، ځکه خو موږ هغه د چا خبره د سرګرولو ته نه وزګاریږو. خوب لیدونکي یوه بله ډله فرشتې ولیدې چې هغوی هم په بیړه بوختې وې او لیکونه یې په پاکټونو کې اچول. خوب لیدونکي ورته وویل، تاسې په څه بوخت یئ؟ هغوی ځواب ورکړ چې د خدای پاک په دربار کې د بندگانو منل شوې دعاګانې او غوښتنې ځمکې ته استوي. په یوه ګوښه کې یوه فرشته اوزګاره ناسته وه. خوب لیدونکي هغې ته وویل، دا نورې ټولې په کار بوختې دي او ته اوزګاره لاس تر زنې ناسته یې، ولې؟ هغې وویل، زما کار دا دی چې د بندگانو د شکر او مننې لیکونه ترلاسه کړم. د بیخي ډیرو بندگانو دعاګانې قبولیږي، خو یو نیم پکې چرته د شکر او مننې لیک راوستی، ځکه خو اوزګاره یم. خوب لیدونکي ورته وویل، دا کار به شاید بندگانو ته سخته وي. فرشتې وویل، نه نه، بس که په زړه کې ورتېره شي چې خدای شکر، نو پیغام را رسیږي. خو دوی هم دومره هم نه کوي. فرشته یو دوزخی ته ورغله. ورته ویل، تا یو وخت یو نیکی کړې وه، هغه در په یاد کا؟ که در په یاد شوه، له جهنمه دې باسم. د فرشتې مطلب دا و چې که یې نیکی په بې پامۍ سره کړي وي نو ورپه زړه به نشي، او که یې نیت د نیکۍ و نو ورپه زړه وشي، او بیا د دې مستحق دی چې له دوزخه ووځي. دوزخي له ډیر فکر وروسته وویل چې یو وخت یې په سړک یوه جولاګکه لیدلې وه، او د دې لپاره چې تر پښو لاندې نشي نو لاره یې ترې چپه کړې وه. فرشتې په شونډو مسکا خپره شوه، او بیا ناڅاپه د جولاګکې یاغڼې یو تار لاندې راځوړند شو. فرشتې دوزخي ته وویل، تار ونیسه، ورباندې وخیژه، جنت ته به ورسې. څو نورو دوزخیانو چې دا خبرې واورېدې د تار خواته یې لاسونه اوږده کړل چې ګوندې دوی هم له دوزخه ځانونه وباسي. خو هغه بل چې فرشتې د ژغورلو نیت کړی و، د دوی لاسونه پورې وهل. ورته وویل، تار خو تاسې ته نه دی راغلی، ما ته راغلی دی. له دې خبرې سره سم له جنته راکوز شوی تار غایب شو، او فرشتې سړه ساه وایسته. ویل، متاسفانه تا د جنتي کېدو یوازینی چانس هم ضایع کړ، او په دې پوه نه شوې چې جنت د نورو په پورې وهلو کې نه دی، بلکې له نورو سره په ښه کولو کې دی.